روسیه له افغانستان سره د مزایلو او توغندیو مرسته کوي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د روسیې هیواد دفاع وزارت وایي چې د روان 2024 میلادي کال د جولای په میاشت کې به د افغانستان سره د توغندیو او مزایلو مرسته وکړو. د یاد هیواد د دفاع وزارت زیاته کړه چې هغه توغندي او مزایلې به طالبانو ته ورکوو کوم چې د اوکراین خلاف جګړه کې مو استعمال کړي او مثبته پایله یې ورکړې ده. دا توغندي د لرې ځای ویشتلو سره سره د ډیرو ځایونو ویجاړولو قابلیت هم لري. د دې توغندیو شمیر یې نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې د دې توغندیو سره سره به له افغانستان سره د جنگي ټانګونو مرسته هم وکړو. دا توغندي به د طالبانو په هغه پوځیانو وویشل شي چې د پاکستان سره په سرحد کې ګوته په ماشه ناست دي.